په دې رقم د ما ژوند تېرېږي چې د ما ماشومان ران ډوډۍ غواړي او ډوډۍ راکره نه وړه راکره نه قسم مې دی په خدای روژه مې په خولې ته 3 ورځې کېږي ما کره وړه نشته په قسم چې 3 ورځې کېږي ما کره وړه نشته چې روژه مې په خولې ده زه درته قسم خورم بچې مې رانه ډوډۍ غواړي زه پرون مې د همسایه نه یو دانه ډوډۍ اخیستې ده. السلام علیکم. عزمندو یو خور خدمت ته راغلی یم چې بیچاره دغه تاسې وګورئ په ژوندي بڼه چې دغه ټول فامیل ور په غاړه دی خپله هم دغه خور میوبه ده څنګه دی ژوند دی خور ډېر اقتصاد هم ضعیفه ده ډېر په سخت هم ژوند تېرېږي دومره سخته تېرېږي چې نور هېڅ عد نه لري نور څه شی هېڅ نه پوهېږم چې زه څه شی وکړم زما ژوند په دې زه پیشنمه پاڅېږم ماشین ته کښېنم او بعد هغې نه زه لږ سلاته کوم هغه کوم او خاوند مې مۍ به د هغې ته ورکوم چې بازار ته وباسي خرڅې کړي یا خرڅ یا خرڅ نه شي هغه راباندې بېرته تاوانېږي په دې رقم د ما ژوند تېرېږي چې د ما ماشومان ران ډوډۍ غواړي او ډوډۍ راکره نه وړه راکره نه قسم مې دی په خدای روژه مې په خولې ته 3 ورځې کېږي ما کره وړه نشته په قسم چې 3 ورځې کېږي ما کره وړه نشته چې روژه مې په خولې ده زه درته قسم خورم بچې مې رانه ډوډۍ غواړي زه پرون مې د همسایه نه یو دانه ډوډۍ اخیستې ده قرض مې ترېنه اخیستی دی چې زه سبا درکوم خو د ما د وړو درکونه لګېدم بیا ما صبر خدای ته وکړم زه خیره تېر به شي د بله ښځې سبا یې ماته دې زوی ما هغه ته شته رانه ویل ماته یې وږی پخه که ماله خوړي نشته دې ښځې راته یو ګیلاس خوړي راولېږه نو ژوند ډېر تریخ ده ډېر بې اندازې تریخ ده نور نه پوهېږم چې موږ خپل په ژوند سره څه وکړو او تو خپل هم د خپو نه میبي تېنه مایبه یم خپل دواړه خپې مې مایبې دي زه چې کله خیاطي کوم زما ملا ډېره درد کوي ټوله شپه خوب نه کوم خپل یو تکلیف لرم چې د ما اسنادونه شته هغه ده چې هغه عملیات هم رابانه شوی د ما سینه کې دانه ده هم زه د عملیات هغه نه لرم توان نه لرم ډېر ټولو پسې وګرځم چې ما ته قرض راکړي چې زه عملیات کوم ما ژوند په خطر کې ده وله چا کومک نو که حالات خراب دي ټول خلک خپل په حقیق کې د نشته نه لري څوک چې یو بل سره کومک وکړي تور دې 100 روپۍ پیدا کړي په دغې ورځ کې یا 200 شي او 900 شي چې د دې نه اضافه نشم کولی نشم خپله مې ځکه زه تکلیف لرم زه نشم کولی 5 بچیان مې دي او 2 بچیان بې موره دي هغوی را سره دي څنګه بې موره دي هغې مور مړه شوې ده د ما خاوند ښځه مړه وه د هغې بچي ما ته راپاتې دي او د هغې بچي هغه ما په غاړه د هغې ته مې عمر ډوډۍ هغوی اوس مدرسې ته تللي مونږ پوه نه وو چې تاسو راځئ دو دانې چې نکیانې دي دواړه دغه ژوند عزمندو دغه خور خپل محنت کوي خپونه میوبه ده خپله هڅه کوي خو کارونه نشته دی که چېرته کارونه وی نو دی به کولی شو چې 400 پیدا کړي خو دغه په 100 1.5 سل بیا دغه 8 بچي فامیل وره په غاړه دی او خاوند هم میوب دی ها بچا ستا کور کې زموږ چې مور ته مونږ ته شیشه واخله نشته پیسې چې شوی مور ته د چې درته واخلي وایم لکه میوه شیشه واخله پیسې نشته میوه درته خوښېږي بچا چې شی خوښېږي انار درته خوښېږي څه دې فارغ شه ما څنګه کښېنه بچا زه ستا د خپله چې چی خوښېږي راشه ما څنګ ته کښېنه بچا ته بچا چې د خوښېږي میوه کې هغه انار نور چې د خوښېږي شیشه نه میوه غواړي کالي دې کړي هغه اوس چې پیسې درکړم تو انار اخلي ځان ته ښه زه بچا سودا دا د انار پیسې بچا ما نه واخله ښه دا د انار پیسې د تا ته درکوم ته به ځي او دې سره به څوک کار نه لري بچا ښه ته به ځي دوکان ته به ځان ته به میوه اخلي صحیح ده که نه دا به تو اخلي 500 روپۍ دي چې بار ته لاړ شي چې کوم میوه دې خوښ شو هغه به تو اخلي دا به چاته نه ورکوي صحیح ده انار به هم کېږي مالټي مې شته دی کیلې مې شته دی صحیح ده ځان ته واخله بچا صحیح ده او نور خوراکي توکي ما سره شته دی بچا هغه هم درته کاته کړم را سره راشئ تاسې را سره راځئ بچا دا جګ کوي دا ټول ویسي بچا دا کور ته ویسي بچا
ځي ویسي بچه نو زمان دغه سودا مې پوس پرله د روژې مبارک میاشت مکمله سودا ده زمان دغه سودا د بیبي حاجي له طرفه وه چې زکات پیسې را لېږلي چې پړمنده کورنیو ته سودا ورکوم دغه سودا مې پیس پرله دعاګانې کوئ مننه ژوندی اوسئ چې د هر چا دا کومک کړی موږ سره موږ ترې نه ډېره مننه کوو خیر دې ویسي خدای دې روژه قبوله کړي خدای دې بیبي حاجي کړي خدای د هغه دنیا ورکړي چې دوی خپل په ژوندونو کومک کوي غریبانو سره د غریبانو اول اخلي او غریبانو سره مرسته کوي خدای دې دوی سره نوره مرسته وکړي بچه وشل سودا بس دې ها خوشحالي صحیح شو که نه دعاګانې کوو چې چا کړې ده یوه مشکله ده نورو چې اوس یې سودا ولیدله په خولې کې د دې مسکا ده خوشحاله یې که نه زما د دا زموږ خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت حاضرېږو الله حافظ